د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ د مشواڼو سیمه ده. ټولو هیوادوالو ته د دغه نوي کال مبارکي وایم. د کال لومړۍ ورځ لمانځو. زما تر څنګه زما ډیر درانه ملګري هم راغلي دي او خوشحاله یو چې د نوي کال لومړۍ ورځ تر انډیوالانو سره یو ځای لمانځو. د کال نوې ورځ دا دې ته ما یو شعر پیدا کړی دی چې هغه په دې رقم دی چې وایي شپه په وتو شوه ډیوه مړه شوه اوس دې نه راځي څوک. شپه په وتو شوه ډیوه مړه شوه اوس دې نه راځي څوک. د انتظار جذبه سړه شوه اوس دې نه راځي څوک. او بیا وایي چې ما ویل چې رابه چې د ستورو د پیغور به نه شم. ما ویل چې رابه چې د ستورو د پیغور به نه شم. بېګا چې هغسې ونه شوه اوس دې نه راځي څوک. او په ډېرو تېرو وتمه ډېر یاران مې وپېژندل. نوري صاحب په ډېرو تېرو وتمه ډېر یاران مې وپېژندل. د هر اشنا مې خوا مړه شوه اوس دې نه راځي څوک. د هر اشنا مې خوا مړه شوه اوس دې نه راځي څوک. مننه کوم د احمدشاه بابا د ملي ټلویزیون څخه چې د ده همکار راغلی دی او موږ ته یې دغسې قیمتي وخت راکړه. مننه کوم. سلام علیکم.